بعض علماء تعریف دي کوي فاسق عالم هغه چاته ویل کیږي الذي يقول على الله الكذب چې په الله باندې څه جوړي دروغ جوړي حلال ته حرام وي او حرام ته حلال وي زمونږ دی سوشل میډیا ته وګوره او د ټي وي دی چینلو ته وګوره او د ډیشونو دی چینلو ته په دې باندې دیني پروګرامونه راځي خصوصا په روژه کې شروع شي نو 11 میاشتې یو سړی ډم دی په روژه کې بیا هغه د مسلو جواب ورکوي دا ناشنا دینداري ده لکه په کې یو څوک دی امیر لیاقت د ده نه مذهب معلوم دی نه دین معلوم دی پوخ ډم دی پوخ د 11 میاشتې پروګرامونه د ډمتوب چلی او د سیاست چلی او کله یو څه کله بل څه او چې د روژې میاشت راشي بیا د دین مسلې بیانې یو پروګرام به په یو وخت کې چلو که څه آنلاین فتوا که څه داسې نوم یو نو دې ته به ټلیفون راتو نو بیا به د مسلې تپوس کوو ته به ورته جواب ورکوو دا دي العالم الفاسق فاسقان علما او د دوی خلک تابعداري کوي بعض وایي دا مسله داسې ده چا وي امیر لیاقت وي او لوی عالم دی هغه هم وي دا مسله وي او داسې نور ډېر دي یوازې دی نه دی نور هم ډېر دي فاسقان علما چې کوم علم ورسره دی په هغې باندې عمل نه کوي او په الله باندې دروغ جوړوي حلالو ته حرام وي او حرامو ته حلال وي او دا خلک پسې ټول روان دي ځکه الله څه وایي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو دا واورئ دا خبره زما نه ده د الله ده دا بس خلک په ما باندې دا رد کوي دی په دې مولیانو پورې نښتی دی ای مړه یو مولا ده پرې نښو داسې نه یم خو دا مسله واورئ الله وایي إن كثيرا من الأحبار والرهبان الله وی ډیر د مولیانو نه او ډیر د پیرانو نه احبار د علماو دپاره استعمالي غالبا د یهودو د علماو دپاره او رهبان د پیرانو ته ویل کېږي ګوره اوس الله وی ډیر مولیان او ډیر پیران څه دي الله دوی له څه چل سړي ذهن کې خو دې سړی دي چې الله به ووایي چې ډېر مولیان او ډېر پیران څه دي په حقه دي الله وایي نه نه ډېر مولیان ډېر پیران او زار شم د الله د دې خوږو خبرو نه څه وایي ليأكلون أموال الناس بالباطل الله وایي ډېر مولیان ګورې د دې عوامو د مالونو په باطله خوري د الله خبره زما نه ده او ډېر پیرانو یې وګوره پیرانو چې څومره مال وګټو زموږ په دې ملکونو علاقو کې دا خو توحید ملک دی دلته خو پیر سر هم نشي راوچتولی که یې راوچت کړو صحیح هغه ځای ته یې رسوي کوم ځای چې د پیرانو دپاره جوړ شوی خو زموږ په ملک کې دې پیرانو چې کوم مال وګټو او کومې دوکې دړکې وکړې نو الله خو رښتینی ذات دی د هغه نه خو څوک زیات رښتیا نه وایي که الله وی ډېر مولیان ډېر پیران څه کوي مالونه د خوري خلکو باطل او په دوی پسې ډېر خلک رواني جاهلیت والا په دوی پسې روان اوس دویم مرض واوره یو خدای چې د خلکو مال خوري دویم څه کوي ویصدون عن سبیل الله ډېر مولیان او ډېر پیران خلک منع کوي د الله د لارې نه دا باز راشي مونږ ته وایي یعنې په دې دومره مولیانو کې صرف تاسو دغه لږ یو حق لار بیانوي دا ډېر نه بیانوي او الله وایي دا زه نه وایم الله وایي ډېر مولیان خلک حق لار بیانول خو پرېږده د حق نه منع کوي مه ځولوئ مه کښېنه ورته خراب به دي کي تباه به دي کي اگر یې ویېږي خو عامېږي او بیا خو نیسي نو دوی مالونه زموږ وخوړو او دین یې زموږ نه پټ کړو دې مولیانو ناشنا طریقې راویستې د مال د خوړلو لپاره ناشنا طریقې او کار او تجارت راو دا جي هیله اسقاط او دا جي ختم دی او دا جي د مړي د مانځه کفاره ده حساب ولم وکړي ابو چې راشي مړي صاحب زموږ مور مړه ده
او د هغې نه مونځونه پاتې شوي څو مونځونه دې پاتې شوي 2 هفتې مونځونه دې پاتې شوي 2 هفتې وي داسې یو مونځ داسې یو په تا 2 لکه روپۍ راځي هغه ورته وایي مولوي صاحب نه 2 لکه زره څه وکړو چې د ښه سړي له ورکړه هغه ورته وایي ستا نه خو ما ته بل ښه سړی نه دا والا مال یې ته هم وخوړو مسله یې ورته هم کمزوري بیانه کړه او د حق لارې نه یې منع کړو موږ پسې راشي یاره شیخ صاحب زمونږ مور مړه د مونځونه دې پاتې شوي او موږ چې تپوس څنګه پاتې شوي بیماره وه او بس پالج والې وه یا بېهوشه پرته وه الله دې تپوس نه کوي ځکه چې یو سړی بېهوشه دی د ده نه قلم اوچت دی پالج و او په ځان نه پوهېږي بېهوشه پروت وي مچازې ترې روان وي ده نه الله تپوس نه کوي په تا څه نشته دا سړی داسې وګورئ خوشحاله نه شي په دې مسله باندې کمزوري ورته کې مسله یې بیان کړه بیا خو چې هغه نورو یارانو له ورشي او ته یو مونځ په دومره ستا مور باندې 1 لک روپۍ دي ټیټ مولیان وایي دا دي اوس وګوره مسله یې حل کړه دا کوم چې تی مال خوري دی خوښ او موږ ورته وایو د الله بندګانو دا مال هم مه خرابوئ او دا دین هم مه خرابوئ زموږ سره نه لګي دا مړه وایي درته وګوره دی خو زموږ د مال د حفاظت خبرې کوي زموږ د دین منې خو به هغه زمري دي بار شي ورشي خو چې صرف مسله تر پشتي داسې مولیان پیدا شوي دي د مالدارانو خلکو د ځان دپاره ساتلي وي چې زموږ مولا دی نو بیا اکثرې مقابلو له بوځي لکه اوس 2-3 مالداران دي جایدادونو والا دي په یو کلي کې او بل کلي کې هم جایداد والا دي او ښه مالداران دي د دوی په یو مسله کې اختلاف راغی خو نو اوس به څه کوي اوس به وایي زمونږ مولا او ستا مولا به مقابله وکړي ته مولای دې مقابلو له ساتلی لکه بعض خلک چې هغه بانګیان جنګوي که نه بانګي ساتلی یا ګډې ساتلی زما نه به خفه کېږي نه که زما دا خبرې لږې سختې خو داسې ده نو دا مولیان یې دې دپاره ساتلي او دا مخې ته یو قصه راغلې زه به بیان کړم ډېره مزداره څه لطیفه هم ته کیم ده یو ملګري مونږ ته قصه کوله پخوا به خلکو د مولیان خصوصا د خانانو ملکانانو اوس خو دا حق ډېر واضح شو او الله جرأتمن او حق پرست علما هم لږ ډېر کړو پخوا دغه مولیانو به څوک به خان ته ناست بل به ملک ته ناست او سیب او سیب کته او سیب بره دا خبرې به کولې نو چېرته د سوات خانانو د هغوی سره خپل مولاو او د بونیر د خانانو سره خپل مولاو د دوی په مسله کې اختلاف راغی خانانو دا ووایي چې بهی موږ خو په دې قصو نه پوهېږو خو دغه مولیان به پوه کښېني که د چا مولا وګټله جو د هغوی دې ټول علاقې وګټله او چې د چا هغه پړ شو څه شو ټوله علاقه پړه شوه وایي صحیح نو دې د بونیر دی چې کوم مولا و دی لږ تکړه و په علم کې او د سوات چې دا کوم مولا و نو دی د سره په څه نه پوهېدو نو دې خانانو ملکانانو وایي څه چل وکړو د سوات چې دا کوم وی خپل مولا باندې سمې چرګې وښورولې او غوښې لکه هغوی مطلب دا و چې دا زور به دې سره ډېرېږي لکه پهلواني له چې وباسي او بیا ولې یو نوی پټکی واغوستو ښه غټ تازه راسي کړک ولاړ مقابلې ورځ وټاکلی شوه د بونیر هغه مشران هم رالو د سوات هغه هم رالو کېناستو جي د بونیر هغه مولوي صاحب ډېر هوښیار و هغه وویل چې زه به دغه مولوي صاحب د سوات ته په دې اشارو کې وایي چې کومه که ما ته پته ولګېده زه په اشارو کې معلوموم که دا سړی تکړی نو بیا ورسره نه کښېنم ځکه چې ټول قوم پړ کېږي او که دا سړی کمزوری و زه به په اشارو کې معلومه کړم نو بیا خو پې ورځم نو چې دوی مخامخ شوي دي وي هغه کوم چې د بونیر مولوي صاحب وي هغه دا ګوته داسې کړې ده یو ګوته یې نیولې دي مولوي صاحب ته کړې هغه ورته راځي داسې کړې دي داسې بیا دغه بونیر مولوي صاحب وي ځان سره جیب کې هګۍ راوړې وي هغه هګۍ ورته وښوه داسې هغه سره جیب کې پیاز غوټه پرته وه هغه ورته د پیازو را غوټه وښوه وی بس بونیر مولوي صاحب وایي چې زه خو ده سره مناظره نه د کافر زوی ده او دومره تکړه سړی دی زه مناظرې نه کوم ځکه یې ټول قوم بیلي بیا خلکو تپوس کړی دی د دې سوات ته طرف نه چې کوم مولوي صاحب راغلی چې مولوي صاحب ته آخر په دې سړي کې به ډزې وکړي ځکه چې دا خو هتیار دا ول نه ګزار کړو وي
دا د ظالم زوی ما ته وایي چې سترګه به دنه وباسم لکه دا یو لاس څه مطلب دی یو ګوتې یو سترګه وي ما ورته وایي چې دواړه به دنه وباسم او بیا ما ته وایي چې مونږ انډې وخورو طاقتور یو ما وایي چې د پیازو نه یې بغیر نشي خوړی بیا خلک د بونیر په مولوي صاحب پسې لاړو چې مولوي صاحب آخر دې مولا کې څه کمال و چې ته یې داسې وویرولی ته هم ښه تکړه سړی یې وي هغه ډېر تکړه سړی دی اصل علم وي څنګه تا ته څنګه پته ولګوي ما ورته وایي چې الله یو دی هغه ته خپلې معنی راویستې دي دی خپلې وي ما ورته وایي چې الله یو دی هغه وایي چې الله هم دی خو پیغمبر هم دی په حدیثو کې به هم خبرې کوو او حدیثو علم خو موږ سره ډېر نشته وي بیا ما هغه ته هګۍ وښوه چې دنیا ګول ده وي هغه وایي چې داسې ګول نه ده هغه د پیازې د غوټو په شان ګول ده نو د ده سره خبرې کوي او ډېر تکړه و سره خبرې نه کېدې ما ته د اول نه وي هغه چیک کړو او خبر نه و چې هغه ځان له غریب په څه نه پوهېږي دا دې خلکو به دا مولیان ساتلي و دا مقابلې به وي ښه نو ستاسو نه دا سوال کوم خبره خو منځ کې و هسې راله د طبیعت د خوشمزاجۍ دپاره خو چې داسې یو مولای چې د یو قوم مشرانو سره یې او د هغوی دپاره مقابلې کوي او خبرې کوي دی به حق بیان کړي چېرته د خپل قوم ته به حق بیان کړي د خپلې علاقې ته به حق بیان کړي نشي بیانولی نو په هغوی کې دا بیماري وه چې هغوی تابعداري د فاسقانو مولیانو او د جاهلانو پیرانو به یې کوله ښه پیرانو سره خو علم د سره یي نه مولا خو فاسق دی ولې علم ورسره شتي خو عمل پرې نه کوي او پیر سره خو د سره علم شتي نو دی به پیر پسې روانېږي زموږ پیر صاحب دا ویلي زموږ پیر صاحب دا ویلي په هغوی کې هم دا بیماري وه په دوی کې هم دا بیماري وه نن سبا چې کوم جاهلیت مسئلې په چا کې دي په هغو کې اوس هم دا بیماري شته الله وایي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله د خپل مولیان او پیران یې شریک کړي وو د چا سره د الله سره یې شریک الله به وایي دا مسله حلاله ده د دوی هغه فاسق مولا به وایي دا حرامه ده نو دوی به د چا ومنله د الله به یې منله که د مولا به یې منله د مولا به یې ومنله نن سبا هم دغه شی ته ورته د قرآن ایتونه ختم که حدیثونه ورته بیان کړه چې ګوره الله او د الله رسول وایي چې دا مسله جایز ده د یو مولوي صاحب خو نه دي ویلي مولوي صاحب وایي چې دا حرام ده ته ورته وایي الله وایي چې حرام ده د یو مولوي صاحب وایي چې حلال ده ځکه الله سبحانه وتعالی په سورة المائده کې د داسې خلکو د تابعدارۍ نه منم کړې ده لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل الله وایي د داسې خلکو تابعداري مه کوئ چې هغه په خپله هم ګمراهان دي او نور هم ګمراه کوي په خپله یو مولا په خپله ګمراه دی نو ته به د هغه به تا ته څه حق بیان کړي یو مولا په خپل قرآن او حدیث نه مني نو تا ته به څه د قرآن او حدیث هغه حقانیت بیان کړي یو پیر په خپله ګمراه دی یو پیر په خپله عقیدې د شرک ده عقیدې د تصوف ده او ته په هغه پسې روان یې چې دی ما ته حق ښایي نو دا څومره مسله شو نهمه معمولي تفصیل د دې پاتې شو انشاءالله هغه به پر روان درس کې وکړو او په دې باندې به اکتفا وکړو